د نن ورځې تازه مهم لنډ او وروستي خبرونه له موږ سره دلته په لنډ ټکو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. لومړی خبر، د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره کتلی دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي په دې کتنه کې د سولې پروسې د بندیانو پر خلاصون، د بین الافغاني مذاکراتو پر ژر پیلېدو او نور اړوندو مسایلو خبرې شوې دي. طالبان وایي په دې ناسته کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او بیا رغونې په تړاو د امریکا د نړیوال انکشافي مالي شرکت له اجرایه رئیس ادم بلور سره هم خبرې وشوې. دوهم خبر، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کرونا وبا اخته شوی دی. قریشي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې روغتیایي حالت یې ښه دی او خپل کارونه له کور څخه مدیریت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې له تېرې ورځې راهیسې د کرونا وبا 4080 تازه پیښې شپ شوې دي. دریم خبر، د ولسمشر غني د تازه فرمان په اساس جنرال عبدالرشید دوستم ته په رسمي توګه د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. جنرال دوستم ته د دغه رتبې د ورکړې په اساس د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د یو وار بیا ګډ حکومت جوړولو د هوکړې له مخې ورکړل شوې ده. څلورم خبر، د جلال آباد ښار د 5مې ناحیې اړوند کابل هډې سیمه کې د موټرو په یو سرای کې تېره شپه 12 بجې اور لګېدنه رامنځته شوې چې 21 موټرې پکې سوځېدلې دي. ویل کېږي چې پر دغه اور لګېدنې کې شاوخوا $150,000 مالي زیان اوښتی دی. تر اوسه د اور لګېدنې علت نه دی معلوم شوی. پنځم خبر، په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وبا 302 تازه پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په یاده موده کې 12 تنه د کرونا له امله مړه شوي دي او 1290 تنه بیرته رغېدلي دي. د دې سره په هیواد کې د کرونا وبا د اخته کسانو شمیر 22,432 ته رسېدلی دی. شپږم خبر، ډېر ژر به انګور اډه او خیرلاچي لارې بیرته پرانیستل شي. پاکستان وایي ډېر ژر به له افغانستان سره د سوداګرۍ د ودې لپاره د انګور اډې او خیرلاچي لارې خلاصې کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان نوی ټاکل شوی ځانګړی استازی محمد صادق خان ټینګار کړی چې یادو دواړو لارو د خلاصون لپاره لازم تدابیر نیولي او ټاکل شوې ده د جولای میاشتې په 12 نیټه به دغه لارې یو ځل بیا پرانیستل شي. لیدونکو په دې هیله چې دغه د نن ورځې تازه خبري ټولګه به مراسله تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.